یو پیسکو زور زبیر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د سلاس کې راواړوله خوښه رااله ایمون سره خدا مسلې چې الماری خلاص وکړي چې کم ستور مواد بدلته پراته دي کم اصل د سره دي سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې کم سړی د دشمن په دی خوا کې ګرځي راګرځي خلک د نه ملامت خپل ځان ته ملامت کا تعالی چې دشمن په دی خوا کې ګرځي راګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصله دومره اهتمام ابن قیم رحمه الله فزاد المعاد کې د اصله تذکرہ ادھر تورو تذکرہ ادھر اسونو تذکرہ ادھر سورلوی تذکرہ ادھر پیشکوزو تذکرہ یو پیشکوزو زبیر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د سلاس کې راواړوله خوښه رااله استحابه ته وکي امامنا وسید امام بخاری رحمه الله به دا مسله ذکر کوي یو ملګری د بل ملګری نه شی طلب کوي خو په دې شرط چې جانب مقابل ور باندې خپنش د سینې چا په جیب کې ډېر کلم دی ردا مکه مال راکا کی تسبیح وسره دی ولدا په مال راکا ساتو سره دا ولا پکې مال راکا جامع وسره دی ولدا پکې مال راکا نه ته پویږي په دې باندې چې دا په خپکیږي نه استحاب دی لوي لیکيږي پیشکو دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام شو ګوري ایمون سره خدا مسلې چې الماری خلاص وکړي چې کم ستور مواد بدلته پراته دي کم اصل د سره دي او د کوم دکان بیکری د سره دي او دا قشن د کوم دکان غنور رسګولې د سره دي او پلان د سره دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیل موضوعګانې پیشکو جو سره موجود وي برچي سره موجود وي نیزی وسره موجود وي توري وسره موجود وي اسونه وسره موجود وو خان وسره موجود وو ټریننګ ملګرو لور کولو